خوست کې د سراکونو او واټونو څخه د هغو سیمنټي موانعو لرې کولو لړۍ پیل شوه چې په تیر کې د امنیتي تدابیرو په موخه ایښودل شوي وو. یاد موانع د ملي محلي او نړیوالو رسنیو په شتون کې لرې کړای شول. خوست والي مولوي حمدالله مبارک وایي د یادو موانعو په لرې کولو سره د ښار بیروبار او ګڼه ګوڼه تر یوې اندازې راکمه شوې. ښاغلي مبارک وویل چې یاده پروسه تر ډیره دوام ولري. امارت د ولس د وس خو دغه چې دغه موانع لري سیمه د وطن خلک په استراحت سي او دغه سي امن راشي په وطن کې مسلمانان ښه په ارامه فضا کې خپل ژوند او زندگی وکړي. نو د امارت دغه اراده ده چې ټول مسلمانان ښه خوشحاله خپل ژوند او زندگی د خپل بچیانو سره کوي. خوست مرستیال والی مولوي محمد دین شاه محبت وایي یادو موانعو عامو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې وې. زموږ موخه همدا ده چې خلک په یاده برخه کې له سهولتونو څخه برخمند شي. خپله پوهېږئ چې په دغه موانعو سره څومره سهولت کېږي. تنګونه لارې تنګې شوې وي او لارې بیخي بندې شوې. مستقلې لارې لکه دغه د منګلو د لار چې وه دغه یوه مستقله لاره وه سړک وه هغه بند شوی دی. د څومره ولس ته تکلیفونه خامخا سهولت درځي انشاءالله. خوست امنیه قماندان مولوي شیرخان شریف وایي هڅه یې دا ده چې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې غوره امنیت تامین کړي او په دې برخه کې شپه ورځ د اسلامي امارت سرتیري د تیارسۍ او عملیاتو په حال کې دي. الحمدلله د خوست ولایت د امنیه قماندانۍ خپل حوزې فعالې کړي دي، خپل ماموریتونه یې فعال کړي دي. ان شاء الله لازم دی غو رابطې د امنیه قماندانۍ سره جوړې شوې دي او د امنیه قماندانۍ څلور دروازې هم د خوست مختلفو دروازو کې ځای په ځای کړي دي چې هغه د اسلامي امارت د اصولو مطابق د خلکو نه ځورونه چې مخکې به دلته خلک ځورېدله یا تکلیف به وه، الحمدلله هغه به اوس د سهولتونو دپاره هلته کار کوي. بیا هم موږ خوست ولس ته ډاډ ورکوو که هغه هر څوک موږ ورونه دي، که کارکنان دي، تجاران دي یا نور اقتصادي بخشونه دي، ملکی بخشونه دي، ټولو ته موږ د امنیت ډاډ ورکوو. انشاءالله خوست ولایت به په نږدې آینده کې نور هم امنیتي تدابیر به نیول شوي دي، ډېر به کلک شي انشاءالله، اطمینان درکوو ټولو. بلخوا خوست ښاریانو د یاد ګام تود هرکلی وکړ او هیلهمندي ښکاره کوي چې د ښار ټول واټونه له یادو موانعو څخه پاک کړي. دغه ډېره ښه چاره وشوه ځکه چې هر ټایم دلته لارې بندې وې که نه خلک ډېر زیات تکلیف و زحمت سره مخامخ وو، مریضان شول او بله داسې زخمیان وشول او بعض د لارې هر ټایم دپاره بند وه. انشاءالله چې اوس دغه لار خلاصه شوه هر سړي ته سهولت راحت میلاو شي انشاءالله تعالی. که چیرې کې داسې وچلیږي چې د روان دي افغانستان به په اسلامي دولتو کې سوپر طاقت اعلان شي، خدای تعالی دې بیا موږ د دې فتنو نه وساتي، د دې مشکلاتو نه وساتي. ځکه د څلورو لسیزو د افغانستان مظلوم ولس ډېر کړولی دی، ډېر ځورولی دی، ډېرې وینې تاله شوې، ډېر شهیدونه او زخمیون وشوه. خدای تعالی دې دغه نه ولې په دې مظلوم ولس باندې خدای رحم وکړي. دوی په ورته وخت کې په خوست ښاریانو هم غږ کوي چې د عامه نظم او نظافت په برخو کې له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. یې دا ډېر ښه کور وشه، د وطن آزاد شي، یې چې وطن جوړ شي، جنګ ورک شي، کلام لیک لوست پیدا شي. سعودیه کې کلمه لیکلې وه، مو ته یې په عربۍ کې وایي چې احمده دا څه دی، مو چا نه مدري په عربۍ کې یې وایي. موږ چې تعلیم وکړو، تربیه وکړو، وطن جوړ کړو، دا نه هېڅوک یې نه ته جوړوي چې موږ تاسو په خپل افغانیون یې جوړ نه کړو. چې سوله روشي، وطن کې امن روشي، بازار آزاد شي، نو ډاز ډوزه ورکې شي. دغه نه ښه خبره په دنیا کې موږ نه غواړو. عام خلک به دا نه خوشحالېږي، خفه کېږي نه چې سړکونه خلاص شي، رش به ورک شي، تکلیف به نه وي، نه به ښځې په تکلیف وي، نه به نر په تکلیف وي، نه به سپینګر په تکلیف وي، نه به حکومت په تکلیف وي. مو نوم جوشولي ده، د خرولۍ ریاست د ترانسپورت مدیر یم. زمونږ د والي صاحب د حمدالله مبارک د هدایت په اساس او د شروال صاحب بلال د هدایت په اساس د موانع د ښاریانو په غوښتنه د دې لپاره چې ښار کې ازدحام ورک شي، د لرې کولو په هغه راوتلي وو کار مو شروع کړی دی. نن زوړه ولایت ته انتقالوو. ګټه یې دا ده چې خلکو ته ازدحام ورکېږي، یو خو به تیل ډېر نه مصرفېږي، واک به ډېر نه ضایع کېږي، ښار کې بیروبار نه جوړېږي.
د یادولو ده چې د خوست ښار اړوند بېلابېلو هغو واټونو او سرکونو کې نظامي تاسیسات او ودانۍ شتون لري چې د اوږدې مودې راهیسې سمنټي موانع پکې ځای پر ځای شوي وو. د اسلامي امارت یادګام پر خواله رسنیو او خلکو له لوري له تاوده هرکلي سره مخ شوي دي د یو باثباته او پرمختللي افغانستان په هیله.